بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د څلورم صنف ډیرو بخې دا څلور مې ولیدل درس رابع څلورم درس مې که څلورم صنف دی. د اتم صنف د عربي ژبې کتاب څلورم درس الدرس الرابع 15 صفحه اشارات المرور. اشارات جمع ده اشاره پښتو کې هم وایو اشاره نښه اشارات نښې یا پښتو کې هم ورته اشارې وایو. المرور تګ راتګ ته موږ په عربي کې مرور وایو. اشارات المرور ته فکر کوم انګلیش کې ټریفک ساينز وایي او پښتو کې نه پوهېږم چې څه به وایو خو فکر کوم ډېر واضح کولو ته اړتیا ځکه نشته چې دا د یکس کې شته او اوس تقریبا په افغانستان کې هم عام شوي دي په ننګرهار کې خو ماشاءالله لګېدلي دي دا چې عمل پرې کېږي نه کېږي هغه بېله موضوع ده. یو وخت ډېر ټایټ و اوس هم انشاءالله په مختلفو چوکونو کې لګېدلي وي. د جلال آباد ښار کې ښه ډېرې دي په نور نړۍ کې خو هر څوک پېژني. دغه د سړک په شاوخوا وي موټرې ودروي او روانوي مخکې به یې ولولو دې ته اشارات المرور وایي په عربي کې. راځو عنوان اصلا همدا دی د دې په هکله د اشارات المرور دغه نښو په هکله درس دی نن. که چاته پښتو کې نوم زده و البته تخنیکي نوم یې نو کولی شي کمنټ کې زه به هم زده کړم. الحوار مې مخکې هم ترجمه کړی و. عموما یو الکلام دی خبرې دي هر څوک چې خبرې کوي. الحوار چې دی دې کې دا مهمه ده چې د یو نه زیاتو کسانو ترمنځ د خبرې اترې کېږي تبادله کېږي د خبرو. کله چې موږ الحوار وي د کوم درس نو مطلب دا دی وبخښئ ډېر ښه د دې پښتو لفظ پسې ګرځېدلم دا دی دلته ډېر ښکاري لیکلی زما اصلا دې بیخي سوچ نه و چې دلته خو پښتو ترجمه هم شته دی ورسره نو دې نه خو ته ترافیکي اشارې وایي. الحوار د څو نفرو ترمنځ چې خبرې وي هر یعنی خبرې اترې وي کله چې موږ سره په کتاب کې الحوار وي نو حتما د یو دوه درې کسانو یا د یو نه زیاتو کسانو ترمنځ به خبرې وي. محمد یا حرف ندا دی لکه پښتو کې مو ای خالده ای حامده ای فلانکیه غږ کوو که نه په عربي کې څه وي یا اب پلار دا یا چې د اخر کې دا د ملکیت د زما یا ابي ای زما پلاره. محمد خپل پلار ته وایي یا ابي ای زما پلاره یا دلته لکه پښتو کې لیکلي پلار جانه په هر صورت یا ابي پلاره ای پلار جانه ای زما پلاره دا ټول صحیح دي. اریدو البته کېدای شي دلته زه یو پرې تحت لفظي معنا ځکه کوم چې دقیقه عربي باندې ځکه دا کتاب د عربي ژبې دی مفهوم پسې موږ نه ګرځو چې ترافیک اشارات زده کړو مفهوم زموږ په د عربي کې د الفاظ زده کړو ځکه دقیقه تحت لفظي معنا کوم. اریدو زه غواړم ان اذهب چې لاړ شم الی السوق بازار ته یا ابي پلاره اريد ان اذهب الى السوق غواړم بازار ته لاړ شم. دلته ښار لیکلی خو ګورئ یو نقطه باید تاسې په ذهن کې ولرئ یو ښار دی یو بازار دی. زه په فرق ډېر نه پوهېږم خو ښار ته په عربي کې المدینه وایو مدینه ښار او بازار ته سوق وایو. دا چې د ښار او بازار ترمنځ کوم توپیرونه دي یا ښار چې شته وایو بازار چې شته وایو دا به انشاءالله تاسې ته پرېږدم تاسې به خپله یا چا نه پوښتنه وکئ یا به انشاءالله خپله پرې پوهېږئ خو دلته السوق معنا بازار دی. اريد ان اذهب الى السوق غواړم بازار ته لاړ شم. کله کله سړی ښار کې وي ښار کې اوسېږي مثلا د جلال آباد ښار دی یو کوڅه کې به ته اوسېږي اما بازار به تا ته هغه ځای ښکاري چېرته چې سودا کېږي چېرته چې دوکانونه وي ټول ښار خو کوڅه خو بازار و دوکانونه نه وي که نه نو کېدای شي ښار کې وي خو بازار کې نه وي. محمد وایي یا ابي پلاره اريد ان اذهب الى السوق غواړم بازار ته لاړ شم. پلار ورته څه وایي هل آیا تشتري اخلي پیرودلو ته وایي شیئا څه یو څه
هل تشتري شيئا آیا شی اخلي، آیا څه سودا کوي، آیا خریداری کوي؟ محمد ورته وایي نعم، هو، اشتري اخلم، پیرم، بعض یو څه الادوات مواد المدرسية د ښوونځي. نعم اشتري بعض الادوات المدرسية، هو د ښوونځي یو څه مواد اخلم. مواد عموما لکه پنسل پاک، کتاب، کتابچه، دا هر څه ته ادوات وایو کنه. دې ته عموما میټیریلز چې انګلیش کې ورته وایو، لکه لرنینګ میټیریلز. خاص الادوات المدرسیه هغه دقیق معنا چې دی په انګلیش کې هغه لرنینګ میټیریلز دی. یعنی عموما په صنف کې چې هر هغه څه چې زده کړه پرې کېږي تر سره کېږي په زده کړه کې په کار راځي، هغې ته الادوات المدرسیه ویلی شو. کې هغه ای بی سی الف با تا هغه حروف چې وي کنه هغه هم پکې شامل دي او دا نور هم پکې شامل دي. نعم هو اشتري بعض الادوات المدرسیه، غواړم چې د ښوونځي دلته اړتیاوې لیکلي دا هم صحیح راځي، خو یو څه مواد سامان واخلم. پلار ورته څه وایي جید، ښه ده. لکن پښتو کې مو وایو لیکن کنه. حافظ ساتنه وکړه علی سلامتک، ستا سلامتیا، ستا په روغتیا، یعنی پام وکړه خپل ځان ته. محمد وکیف ذلک، هغه څنګه، لکه پښتو کې کنه هغه څنګه، ورته ځان وساته، په ځان پام وکړه. هغه چې هغه څنګه، یعنی هغه حیران دی چې دا به څه مسله وي چې ځان ترې وساتم. پلار ورته وایي عند عبورك من الشارع انتبه إلى إشارات المرور. عند عبورك، عبور ته انګلیش کې کراس وایو. کله چې سرک نه اوړي، کله چې سرک کراس کوي. عند عبورك کله چې سرک نه اوړي، من الشارع د سرک نه، کله چې د سرک نه اوړي. انتبه متوجه شه، انتبه متوجه شه إلى إشارات المرور، ترافیکي نښو ته متوجه شه. پلار ورته څه وایي عند عبورك من الشارع انتبه إلى إشارات المرور. کله چې د سرک نه اوړي یا د سرک نه د اوښتو په وخت کې، عند مطلب هغه وخت کې، انتبه إلى إشارات المرور ترافیکي نښو ته متوجه اوسېږه. محمد ورته څه وایي وما هي، او هغه څه دي اشارات المرور ترافیکي نښې یا ابي ای پلاره. وما هي اشارات المرور یا ابي، پلاره د ترافیکي نښې لا څه وي؟ پلار ورته څه وایي اشارات المرور ترافیکي نښې تنظم، فعل دی منظموي، حرکت، حرکت ته پښتو کې هم حرکت وي، السیارات د موټرو. اشارات المرور تنظم حرکة السیارات، ترافیکي نښې د موټرونو خوځښت، حرکت خوځښت ته وایي کنه، یعنی تګ راتګ منظموي. دلته لیکلي د تګ راتګ د برابرولو لپاره لګول شوي دي او په دې جمله کې د لګول شوو لفظ بالکل نشته دی، باید د ترجمې حق ادا کړی وای. محمد ورته وایي کیف، څنګه، تنظم منظموي، حرکت السیارات د موټرو تګ راتګ، د موټرو حرکت. الاب ورته څه وایي پلار؟ الاب پلار ورته څه وایي هي هغه، ثلاثه درې، الوان رنګونه، د لون جمع دی، لون رنګ، الوان رنګونه. هي ثلاثه الوان، اوس دا د اشارات المرور په هکله معلومات ورکوي. هغه درې رنګه دي، هي ثلاثه الوان، هغه درې رنګه دي. اللون الاخضر، شین رنګ، يدل دلالت کوي على مرور السيارات، د موټرو په تګ راتګ. اللون الاخضر يدل على مرور السيارات، شین رنګ د موټرو په تګ راتګ باندې دلالت کوي. واللون الاحمر او سور رنګ يدل دلالت کوي على توقف په ودرېدلو السيارات د موټرو. اما اللون الاصفر مگر زیړ رنګ، ژیړ رنګ، څوک زیړ رنګ وایي څوک ژیړ رنګ وایي.
البرتقالي ورته ویل. برتقال اصلا په عربي کې مالټې ته وایي کنه، برتقالون او برتقالي مالټۍ. عموما د ترافیکي اشارو کې دا زیړ رنګ داسې زیړ نه وي، عموما مالټۍ رنګ وي کنه. فإنه نو دا يدل دلالت کوي على الاستعداد آمادګۍ، په دلالت کوي په آمادګۍ للوقوف ودرېدو او الحركه او یا هم ودرېدلو ته. فإنه يدل على اما اللون الاصفر البرتقالي مگر زیړ مالټۍ رنګ، فإنه يدل على الاستعداد للوقوف او الحركه. نو دا چې دی دا یا په ودرېدلو ته آمادګۍ یا د حرکت لپاره آمادګۍ باندې دلالت کوي. دلته څه لیکلي او زیړ رنګ د تحرک او درېدلو لپاره په تیاری نیولو دلالت کوي. ډېره ښایسته ترجمه یې کړې. معانی الکلمات، د کلماتو معنا دلته الفاظ دي، د دې معنا ده. البته د دې درس سخت الفاظ به وي. الادوات المدرسیه دا یې ګوره ښه معنا کړی. لوازم المدرسه د ښوونځي لوازم هغه څه چې پکارېږي، مثل القلم، الکراسه کتابچه، الممحات پنسل پاک، المبرات پنسل تراش شارپنر، المحفظه محفظه عموما ویلټ یا هغه ته بټوې ته هم وایي که نه، وایه مطلب نور څومره شیان چې وي د هر څه چې پکارېږي. المحفظه بټوه. المرور العبور، مرور او عبور تقریبا نږدې دي خو دقیق یو بل خو معنا نه ده، ځکه مرور تقریبا بل شی دی، خو د دواړو مطلب یو عبور چې د سړک کراس کول دی او مرور تګ راتګ دی، نو دواړه تګ راتګ دی. اشارات نښې علامات. تنظم ترتب ترتیب کوي وتتحکم فيه او په دې کې کنټرول کوي. تحکم په عربي کې اگزیکټ او دقیق کنټرول ته وایي. عبور څه ته وایي؟ السير من جانب الشارع الى جانب آخر. السير د عبور معنا ده. ګوري السير تګ، من جانب الشارع جانب اړخ طرف، الشارع سرک، د سرک یو اړخ نه د سرک بل اړخ ته تګ، دا عموما عبور ویل کېږي چې کراس وایي ورته، چې کراس کو سرک کراس کو. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. د همدې درس تمرینات یا تدریبات به انشاءالله بله ورځ درس کې ووایو. ونكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.